ولقد خلقنا الانسان فی کبد، او د انسان تخلیق په سختی او خواري کې شوی دی. که تاسو الله باندې ایمان لرئ او که نه لرئ، تاسو بیا هم په دې ژوند کې ازمایش تېروئ. خپل ګټې له به محنت وکړئ او د مرض سره به هم جنګ وکړئ. نو دې نه موږ پوهیږو چې دا ژوند د ایمان والو لپاره آسان او د کافرانو لپاره ګران نه دی. داسې بالکل هم نه دی، ځکه چې د الله ژوند کې ټولو له سختیانې او ازمایشونه ورکړي دي. چې تاسو د ګران وخت د ایمان سره تیر کړئ، نو د الله ستاسو د موجوده ژوند او د مخکنی ژوند ښایسته جوړ کړي. چې تاسو ژوند کې ناجوړه یې، نو الله به ستاسو له هغه سکون ورکړي کوم چې د یو کافر سره به نه وي، ځکه چې الله به ستاسو زړه کې صبر واچوي. ژوند کې تاسو ته به هم د معاشي مسلې وي او د یو کافر ته به هم وي. د ژوند مسلو باوجود هم الله به ستاسو له سکون راکړی وي، او یو کافر ته به د سکون نه وي، ځکه چې هغه الله په ایمان نه لري. او داسې خلک د خپل موجوده ژوند هم ځان ته ګران جوړ کړي او د مخکنی ژوند هم. نو هغوی دې ژوند کې هم خوار شي او د آخرت کې هم. نو ځکه موږ الله ته همیشه دا دعا کوو: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، چې الله موږ ته دې دنیا کې خیر او خواله راکړي، د هر قسم دننه او د بهر خواله. نو حسنه یعنی کې هر قسم ښایسته او خوندور شی راکړي، او دا شیان په صرف دې ژوند لپاره نه بلکې د مخکني آخرت ژوند لپاره هم غواړو. نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. نو الله سبحانه وتعالی ویل چې چا سره ایمان نشته، نو هغې خپل موجوده ژوند او د مخکني ژوند دواړو نقصان وکړو. ذلک هو الخسران المبین، او دا هغې خپل ډېر غټ نقصان وکړو. او الله قرآن کې د نقصان لپاره 3 ټکي استعمال کړي دي: خسر او خسارن او بیا خسران. خسران یعنی کې د ټولو کې لوی نقصان، نو تر ټولو کې بد نقصان خسران دی. څنګه چې یو کس سره ایمان وو او کله چې دا سخت وخت ورباندې راغی، نو هغه ایمان پرېښودو، نو هغې دا ژوند هم تباه شو او د مخکنی هم. او الله هغې لپاره هر څه پلان کړي وو، خو داسې کس ځان سره ظلم وکړو. نو الله د مؤمنانو لپاره وایي: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. دوی به د جنت وارثان جوړ شي او هغه کې به همیشه اوسیږي. نو تاسو غور وکړئ چې الله دلته وایي چې دوی به د جنت وارثان شي، خو نورو ځایونو کې الله وایي چې دوی به جنت کې داخل شي. او موږ خبر یو چې وراثت هغه شی وي کوم چې د اول نه ستاسو وي او ستاسو له د خپل کورني نه ملاویږي. نو په دې خبرې 2 معنی جوړیږي. دا چې د جنت زموږ پلار آدم علیه السلام ته ملاو شوی و، نو د اول نه زموږ کور دی او موږ ته به میراث کې ملاویږي. او یو حدیث کې د دې بل معنی دا جوړیږي چې دا الله جنت کې هر انسان لپاره یو کور جوړ کړی دی، د صرف مسلمانانو له نه بلکې د کافرانو له هم، یعنی د ټول انسانانو لپاره، یعنی د هر انسان لپاره یو کور مقرر دی. خو د ځینې خلک دنیا کې هغې کور لپاره کوشش نه کوي، اول ته کې تلل نه غواړي. نو د مؤمنان چې کله جنت ته ورسي، نو هلته به ډېر کورونه خالی وي، نو مطلب هغه کورونه به هغوی ته وراثت کې ملاو شي. نو کوم کور چې ستاسو او زما له جنت کې ملاویږي به هغه الله اول نه جوړ کړی دی. نو الله موږ نه اول نه امید لري چې موږ هغې جنت ته داخل شو. نو کله هم د الله نه امیده کېږئ مو، ځکه چې هغه د زموږ امتحان اخلي چې موږ هغې جنت لپاره څومره کوشش کوو.